چې په داسې موقع کې شا واړوي مګر دا چې د جنگي تاکتیک په ډول داسې وکړي یا له کوم بل پوځ سره د یو ځای کېدو لپاره نو هغه به د خدای په غضب اخته شي د هغه استوګنځای به دوزخ وي او هغه د ورګرځېدو ډېر ناکار ځای دی نو حقیقت دا دی چې تاسې هغوی ونه وژل بلکې الله هغوی ووژل او تا ونه ویشتلې بلکې الله وویشتلې او د مؤمنانو لاس چې په دې کار کې په کار واچول شو نو دا د دې لپاره و چې الله مؤمنان له یوې ډېرې ښې ازموینې څخه په بري سره تیر کړي په باوري توګه الله اورېدونکی او پوهېدونکی دی دا معامله خو له تاسې سره ده او له کافرانو سره معامله دا ده چې الله د هغو د چلونو کمزوری کوونکی دی دې کافرانو ته ووایه که تاسې فیصله غوښتله نو دا د فیصله مو مخې ته راغله اوس که منع شئ نو همدا ستاسې لپاره ډیره ښه ده او که بیا وګرځئ او همغه حماقت تکرار کړئ نو موږ به هم همغه سزا تکرار کړو او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي ستاسې په درد به ونشي خوړلی الله د مؤمنانو ملګری دی ای مؤمنانو د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړئ او د حکم له اورېدو نه وروسته له هغه څخه غاړه مه غړوئ د هغو خلکو په شان مه کیږئ چې هغو وویل چې موږ واورېدل په داسې حال کې چې هغوی نه اوري په یقیني توګه د خدای په نزد د ساککانو ډیره بده نه وه هغه کاڼه ګونګیان خلک دي چې له پوهې نه کار نه اخلي که الله دا ګڼلی وای چې په دوی کې یو څه ښهتوب هم شته نو ارومرو به یې دوی ته د اورېدو وس ورکړی و خو له ښهتوب نه پرته که یې دوی اورولي وای نو په بې اعتنایي سره یې ورڅخه مخ اړو ای ایمان راوړونکو د الله او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایي چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بښونکی دی او وپوهیږئ چې الله د انسان او د هغه د زړه تر منځه حایل دی او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړی شي او له هغې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې ناوړه اغېزه به په ځانګړې توګه یوازې په هغو خلکو پورې محدوده پاتې نشي چې په تاسې کې چا ګناه کړي وي او وپوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی هغه وخت در په زړه کړئ چې کله تاسې لږ وئ په ځمکه کې تاسې کمزوري ګڼل کېدئ تاسې ویرېدلی چې خلک مو له منځه یونیسي بیا الله تاسې ته د پناه ځای برابر کړ په خپله مرسته یې ستاسې مټ قوي کړ او ښه روزي یې در ورسوله ښایي چې تاسې شکر ویستونکي اوسئ